رات نور شته دي چې باغې کې هم زندگی د دې ځمکې په شان دي ده هم د غرنګي اکسیجن هم د غرنګي نور کی سونه هم د غرنګي ضرورت هم د غرنګي کشش باغې کې وغیرہ او یا مطلب دا ده یا بعض مفسرین معنا دا غسته دا چې و اسمانونه دي د هر اسمان د پاره لاندې حصہ د غزمکه ده او د هر ځمکې د پاره بر حصہ د اسمان ده ځکه چې سما مطلق سما چې ذکر شي نو دا چته ویل کیږي بر حصہ او لاندې حصے ته ځمکه ویل کیږي نو دا و اسمانونه دي او د هر اسمان د لاندې حصہ د دغه د پاره ځمکه ده دمګه د غزمکه چې کومه ده د لاندې اسمان د پاره ده نو شاید چې دا مطلب وي او بعض مراد نه دا غسته ده چې نه زمونږ د ځمکه چې کومه ده په دې کې پلیټونه دي تیهونه دي او دا تیهونه چې کوم دي دا په و باندې مشتمل دي یو ته بلته یو پلیټ بل پلیټ او دا هغه ته اشاره ده نو ممکن ده چې هغه صحیح وي خو په دې باندې داسې اتفاق د مفسرینو نشته چې دینه مراد څه ده خو الله تعالی د خبره کړې ده چې څنګه ما و اسمانونه پیدا کړی دي هم د کرنګ ما وسمکه هم پیدا کړی دي شاید څو وخت بعد به ساينس دا ثابت کړي چې او دا غسشت دي لکه څنګه چې ډېر احکامات مخکې داسې تیر شوي وو چې هغه باندې موږ نه پوهېدو لکه مثلا الله فرمایلی وو چې وکل فی فلک یسبحون هر یو شی په خپل مدار کې گردش کوي ورستو ساينس ثابت کړل دا د الله تعالی خبره چې هغه رښتیا ده یقینا نه دی وجنه دینه مزید معلومات هغه مفسرینو د دینه زیات نه لیکلي یتنزل هغه نازلی الامر حکم بینهن ومن ذ دې کې لتعلموا دې لپاره چې تاسو کوئی شی علم حاصل کړي ان الله بشکل تعالی علی کل شیء بهر شی باندې قدیر قدرت لرونکي ده وان الله وبشکل تعالی قد په تحقیق سره احاطه کړی ده یعنی اگر اگر کړی ده بكل شیء بهر شی باندې علم پوها سوره تحریم او د دې د لومبني آیات کې لما تحرم په بنیاد باندې الله تعالی هم دا نوم د تحریم یې خو د صورت د دې په شان نزول کې ودوی واقع دي هغه یو واقعیا چې کومه دا غیباره کې خود اکثر مفسرین رائے دا چې دا واقعیا د دې مناسبت نه ده او واقعیا دا سینه و او واقعیا زموږ ټول عام مفسرینو ذکر کړی دا هغه دا سی و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په بیبیانو کې یو بیبي ماریا او دا وینځه او تحفه کې ورته ورکړی شوی و او بیا په لار کې دا مسلمان شولا او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه سره نکاح وکړو خدای چونګ ډیره خسته او خوبصورت او ډیره زیاته عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې زمونږ په دې ټول بیبيانو کې اټول نه خسته چې کومه هغه د ماریا و او ماته په هیڅ باندې داسې هغه نه دراغله لکه څومره چې ماته په ماریا باندې خفقان راغلو لکه خسته و ډیره زیاته نو یو واری رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مازدیګر به اټول بیبيانو په کمرو باندې به چکر لګاو او شپه بیا هغه بیبي سره کوله چې چا به نمبر وو نو مازدیګر دا سراتلو د حفصه کمرې ته لاړو رضی الله تعالی عنها زموږ تاسو مور وا حفصه د عمر رضی الله تعالی عنہ لور وا بچي وا نو الته حفصه نو رضی الله تعالی عنها او الته ماریا راغلی وا نو ماریا سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ایثار شو په دې دوران کې اگر اغلا حفصه رضی الله تعالی عنها راغلا نو حفصه رضی الله تعالی عنها باندې دا خبره خونه لګیدا چې کله زما کمرې ته یا زما په وخت کې یا زما په نمبر کې او دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ناشته ده نو دې دا خبره بیا ډیره زیاته غصه او د خفقان اظهار وکړو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه سره خبره وکړه چې ته دومره زیاته خپشوي بس سیدا زب ماریا سره بیا خبره نه کوم یا ماریا ته بننه نشته کیګما او دا خبره بیا حفصه رضی الله تعالی عنها عائشه رضی الله تعالی عنها سره شریک کړل چې داسې واقع شوی و یو واقع دا اکثر مفسرینو نقل کړی دا ځکه ماته واست نقل کړه کله عموما داسې خبره عموما په تفسیر کې نه نقل کوم چې هغه د پاره ډیر زیات دلایل نه دویمه واقع چې کومه دا هغه اکثر مفسرینو چې نقل کړی دا هغه ته هغه اشاره کړی دا چې دا آیتونه د امغه واقع باره کې نازل شوي دي هغه داسې و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مازدیګر په دې کمرو باندې چکر لگاو او هر بیبینه به پختنه وکړه هغه سره خپل وخت مطابق یو 100 منټه بکیناستو بیا بلاړو بل بیبي کرا بیا بل کرا نو حفصه رضی الله تعالی عنها کرا چا شاهد راوړي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شاهد خو ډیر زیات خواږه شونه دغه خو نو الته بل زیات کیناستو او شاهد به وخړل
نو عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما ځان شهد یو زینب سره زینب بن جحش سره کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زید نه بعد هغه سره نکاح کړو هغه سره باغ زیات کې ناستو نو حفصه رضی الله تعالی عنها لاړه عائشہ ځان سره شریک کړه او بیا په دې معاملې کې دوی نور ځان سره شریک کړلې زموږ تاسو میان دي چې موږ رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم چې کله د زینب د کور نه راوځي کمرې نه نو تبا هغه ته وای چې ستاد خلینا بوی راځي د یو بوټي چې کم باغې وخت کې به د شاتو مچې خړو نو بیا به ګمینو ناغه سی بوی براتلو او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مغافیر نو ذکر شوی په کتابونو کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د دې خبره نه ډېر زیات نفرت کوو او هغه ډېر زیات نفس پسند او نفس پسند ډېر زیات چې ما ته څوک وایي چې استغفر نه بوی راځي نو چې ډومبای بیبي تراغلو نغه ورته ویلي چې استغفر نه خدای مغافیر بوی راځي نو دویمه کړه راغی هغه ورته ویلي چې استغفر نه بوی راځي دریمه کړه راغی چې استغفر نه بوی راځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ما خو شاهد پړلیو او د شاهد په بنیاد باندې زما خلینه بوی راځي نو قسم یې وکړو چې بیا به شهادت نه خورم آینده لپاره به شهادت نه خورم نو دا خبره الله تعالی بیا په دې آیتونو کې نازله کا چې کم شی تا ته الله تعالی حلال کړی دی نو ته د بیبیانو په مرضی باندې هغه په خپل ځان باندې حرامي ولې الله تعالی کوم دومره خبره کړې ده کنه چې حلال شی په خپل ځان باندې ولې حرامي نو یا شهد او یا ماریا رضی الله تعالی عنها او یا بل واقعا ابراهیم چې کوم د رسول الله صلی الله علیه و سلم بچي هغه د ماریا بچي او د ماریا دی الله تعالی د دینه پیدا کړی وغه نو هغه طرف ته اشاره ده هر واقعیا چې وا الله تعالی دینه زیات دینه مزید الله تعالی په دی باندې پوي البته د کې ورستو دا خبره راځي په آیت نمبر 4 شروع کی چې ان تتوبا کچېره تاسو دواړه توبه وباسي نه دواړو نه څوک مرادي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بخاری او مسلم کې دا حدیث نقل شوی دی هغه فرمایي چې ما عمر رضی الله تعالی عنہ پښتنه کوله چې دا ان تتوبنا مراد کم اتودي نو ما پښتنه نشو کولای زه یې ردم دغه چې هغه صاحب جلال وړ زیات خو یو واری موږ حج نه واپس راتلو حج سفر او هغه په یو ځای کې په 10 باندې کېناستو چراندا مې کو نو هغه ماته مکمل او شو نو ما ورته د آیت تلاوت کو چې دا ان تتوبا دنه مراد د کم اتو بیان وی د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم عمر رضی الله تعالی عنہ ما ته فرمایل چې دا یو حفصه او یو عائشه رضی الله تعالی عنها یو د ابوبکر صدیق نور او یو زمال نور حفصه رضی الله تعالی عنها او دې په خپل منځ کې دغه څه منصوبه جوړه کړې و او هغه رسول الله صلی الله علیه و سلم ته د تکلیف باعث ګرځیدل بهرحال الله تعالی دې موږ تاسو ته معافي وکړي دې بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی اے پیغمبر لما تحرم ولحرمایت ما هغه شی احل الله جعل کړی دی الله تعالی لکتا د پارا څنګه چې حرام خړل حرام دي همدغه رنګي حلال شی په ځان باندې حرامول دم حرام دي کم شی چې الله حرام کړی وي داغه حلال اول او کم شی چې الله حلال کړی وي داغه حرامول دا همدغه رنګي حرام دي هم دومره ګناه ده ما هغه شی احل الله چې حلال کړی دی الله تعالی لکتا د پارا تبتغي د پاره چې تلټي مرضات رضا ازواجک د بیبیان خپلو والله ولا تعالی غفور الرحیم معافی کون کې مهربان دی قد بتا کی سرا فرض الله فرض کړی دی الله تعالی لکم تاسو د پاره تحلت ايمانکم ما تولک سمون استاسو داسې قسمونه مات کړي چې تاسو د حرامونه د حلالونه حرام جوړوي والله اولا تعالی مولاکم مالک دستاسو دوست دستاسو کارساز دستاسو وهو اوغا العلیم الحکیم په هدا او خوند حکمت ولده واذا اور کلا اثر النبی چې پټکړه خبره الی بعض ازواجه ذنو بیبیان سرا حدیثا خبره فلما بهر کلا نبأت چې دې بیبي او خدلا یعنی یو راس کې خبره دی بیبي ته وکړه هغه بیبي دا خبره او خدلا به اغا واظهره او ظاهر کړل اغا الله ولا تعالی واظهره الله او داغه خبر اظهار الله وکړلو بیا علیه په د باندې یعنی پیغمبر باندې عرفا پیغمبر ته او خدلا بعده زنا خبره د اغه واعرض او مخواړو ام بعدن د زننا فلما بهر کلا نبأها چې پیغمبر او خدل اغا
به دا خبره ذریعہ